قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته۔ ہے پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے۔ سورة بقرة او یوسلو تسلوشتم نمبر آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ دا خو یو طبیعي خبره ده چې انسانان د خپل ملک او یا د خپل وطن سره محبت لري، او هر انسان ته د خپل ملک استوګنه او د خپل وطن آبادی او پرمختګ خوند ورکوي۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکی په مکه مکرمه کې زیږېدلی و، ډیر کلونه هلته تیر کړل، بالاخره کفارو پر هجرت کولو یا د وطن پر پرېښودلو باندې مجبور کړي۔ مدینه منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی۔ مدینه منوره کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسلامی عباداتو کې تر ټولو مهم عبادت لمونځ کاوه، خو د لمانځه کولو په وخت کې خپل مخ مبارک بیت المقدس یا بیت المقدس ته ګرځاوه، او غوښتل یې په زړه کې ارزو دا وه چې داسې یو حکم د رب العالمین له طرفه څخه راسي چې بیرته زه کعبې شریفې ته مخ وګرځوم او لمونځه کولو په وخت کې زما مخه د کعبې و طرف ته وي۔ ما درته وویله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته پیدا سوی و، غوښتل یې همدا، ارزو یې همدا وه چې باید یو حکم راسي او زه د کعبې شریفې و طرف ته مخ کم۔ 14 میاشتې یا 18 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته عبادت کاوه او لمونځ یې کاوه، مخ یې ګرځوي۔ الله رب العزت حکم نازل کړي چې نور ته بیت المقدس طرف پرېږده، کعبة الله ته مخ ګرځوه او لمونځ د هغې و طرف ته کوه۔ کله چې دا حکم رالی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحاله شو۔ یهودو وخت لا دا غوښتله او دا خبره یې کړې وه چې ابراهیم علیه السلام یهودي دی یا نصرانی دی، عیسایانو به هم دا خبره کوله او مشرکینو هم دا خبر ورسره کوله، مشرکینو نوري خبرې هم کولې۔ د یهودو دغه سوال هم وو چې کله کعبة الله ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ وګرځاوه نو دا سوال هم باره کاوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوې خواته دا دعوه لري چې زه د ابراهیم پر ملت باندې یم، د ابراهیم علیه السلام پر دین چلیږم، بل طرف ته بیا د کعبة الله ته مخ کوي، حال دا چې ابراهیم علیه السلام او نورو پیغمبرانو چې بل منځ کوي د بیت المقدس طرف ته مخ ګرځاوه۔ الله رب العزت 3 واره دا حکم تکراروي چې ته خپل مخ کعبة الله ته ګرځاوه، کعبې شریف ته یې ګرځاوه، د دې لپاره چې د کفارو د یهودو نصاراو دا خبر ورباطله کړي او رد یې کړي چې الله رب العزت لپاره مشرق او مغرب دي، شمال او جنوب دي، چیرې چې الله رب العزت انسانانو ته امر وکړي هلته باید انسانان مخ وګرځوي۔ نو ځینو بیا کړو انسانانو دا خبره وکړله چې پیښه څه ده؟ برا بن عازب رضی الله عنه روایت کې راځي، پیښه څه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل اصلي عبادت د ځای څخه چې بیت المقدس ته مخ یې واړوه، په کوم شي باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چا مجبوره کړی دی، هغه کوم لامل او سبب دی؟ الله رب العزت د دې ټولو جوابونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه مشرکینو ته ورکړل۔ سيقول السفهاء من الناس، ډیر زر دي چې وبوایي بیا عقلان کسان من الناس د خلکو څخه ما والله کوم شي وګرځول دوی د مؤمنان عن قبلتهم د دوی د خپل قبلې څخه التي هغه قبله کانو علیها چې دوی پر هغه قبله باندې وه، بیت المقدس، و همیشه یې بیت المقدس ته لمونځ کاوه۔ یوه خبره چې معلوماتي هم ده علمي هم ده، هغه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه تر مخه
یهودو چې شي ته لمونځ کوئ کم طرف ته یې مخ کاوه؟ بیت المقدس ته. او نصاراو بیا مشرق طرف ټاکلی و. حال دا چې عیسی علیه السلام مشرق طرف ته په ټوله ژوند کې لمونځ نه دی کړی، خو د ځانه څخه د لمر خاته طرف ټاکلی و د عبادت کولو په وخت کې. یهودو بیا بیت المقدس ټاکلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم پر دې بنیاد چې د ټولو انبیاو کعبه هغه وه لمونځ کاوه تر یې وخته پورې. الله رب العزت وروسته امر ورته وکړي چې نور بیت المقدس پرېږده او کعبة الله ته مخ کړه. قل لله المشرق. کله چې دوی دا خبرې وکړلې الله رب العزت د دوی سوال ورجوابوي. قل ورته ووایه لله د الله لپاره المشرق مشرق دی والمغرب او مغرب دی. هغه ځای چې لمر راخیږي هغه ځای چې لمر لویږي دا ټوله طرفونه د الله رب العزت لپاره دي. یهدي من یشاء. الله رب العزت لار ښیي من هغه چاته یشاء چې خوښه وي الی صراط مستقیم. وهغې لارې ته الله رب العزت انسان راهنما کوي، یا هغه لار انسان ته الله رب العزت ورښیي چې هغه لار صراط مستقیم ده. الله رب العزت بهترینې او سمې لارې ته مستقیمې او برابرې لار ته انسانانو هدایت کوي، راهنمایي کوي. خو یهدي من یشاء، الله رب العزت د هغه چا راهنمایي کوي چې د الله رب العزت خوښه سي. اوس به موږ او تاسو علماء کرام فرمایي داسې کارونه به کوو چې د الله رب العزت په خوښه کې راسي او هغه کارونه د رب العالمین خوښ سي، نو بیا به موږ او تاسو صراط مستقیم ته الله رب العزت راهنمایي کوي او لار به راشي. وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا. خبره خو د قبلې شروع ده، خبره خو دا شروع ده چې قبلې طرف ته رخ سي په لمانځه کې او که نه سي. الله رب العزت د دغه بحث په منځ کې دا خبره راوړل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت او بهتروالی ثابتوي په دغه یوه آیات کې. وکذلک او همدارکم جعلناکم مشتاسو ګرځولي یاست ای د نبی امته امتن یو ټولی یو جماعت وسطن داس یو جماعت چې هغه د منځ دی وسط دی اعتدال خوښوي انصاف خوښوي او د انصاف خبره خوښوي. نه ډېر افراط سته پکښې کې زیاتوب، نه ډېر تفریط سته کموالی، بلکې هر حکم چې کوي هغه پر داسې اندازه باندې کوي چې نه ډېر افراط پکښې کې وي نه تفریط پکښې کې وي. لتکونو د دې لپاره چې تاسو سئ شهدا ګواهانو شاهدان علی الناس پر خلکو باندې ویکون الرسول او رسول هم سي علیکم پر تاسو باندې شهیدن ګواه او شاهد سي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو الله رب العزت داسې یو امت وګرځوي چې هغه د منځ دی غوره امت دی. وسطن مفسرین چې د دې ترجمه کوي وایي د اعتدال او د انصاف امت. د وسطن په تفسیر کې مفسرین ډېرې خبرې لیکي، خو دومره قدر خبره باید وکړو چې په اسلام کې هغه انسانان چې ډېر ظلم کوي ډېر شجاع او دلاوره وي، د دوی د شجاعت څخه انسان په ظلم اخته کیږي، دغسې بهادري اسلام نه خوښوي. او داسې یو مظلومیت ته چې انسان ولري چې سراسر مظلومه وي، هر څوک ظلم باندې کوي، دغسې مظلومیت هم اسلام نه خوښوي. بلکې دلاوري هم باید په داسې اندازه وي چې اسلام مسلمانانو ته خیر وي، مظلومیت هم په داسې اندازه وي چې اسلام مسلمانانو ته خیر وي. د وسطن تفسیر نور چې مفسرین لیکي هغه دا چې نور امتو کې تاسو اورئ د خپلو علماء کرامو څخه یې به درسو کې چې کله به د جامې یو حصه نجس سوله هغه به یې پرې کوله، اما چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې بیا چې کله د یو جامې حصه نجسه سي، د کالو یو حصه نجسه سي، هغه په پرېوللو باندې نجاست لرې کېږي. نو نه ډېر زیاتوب او نه ډېر کموالی، نه ډېر افراط او نه ډېر تفریط. همدارکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم و ټول امت ته دا درس ورکوي په قرآن کریم کې، او الله رب العزت دا درس ورکوي چې تاسو داسې یو امت یاست چې هغه منځنی امت یاست، ستاسو بهتري د دې څخه ثابتېږي چې ستاسو شاهدي الله رب العزت ته قبوله ده. ان تر دې چې مفسرین فرمایي وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت د دې څخه ثابتېږي چې د دوی تر منځ د دوی شاهدي صحیح کېږي. د قیامت په ورځ هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیانو تر منځ د دوی شاهدي صحیح کېږي. او وروسته آیات کې ټوټه کې چې د آیات الله رب العزت فرمایي چې تاسو به پر خلکو شاهدان سئ، هغه څنګه؟ حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت نوح علیه السلام راولي او بیا پوښتنه ځینې وکړي چې تا خپل امت ته تبلیغ او دعوت کاوه، حقه طریقه دې ورسوله؟ نوح علیه السلام ورته وایي چې و. د امت څخه به یې پوښتنه وکړي چې تاسو ته یې در ورسول؟ دوی ورته وایي چې داسې یو بیرونکی څوک نه و چې موږ یې بیرولي وای. الله رب العزت د نوح علیه السلام څخه پوښتنه کوي پر دې باندې ګواه او شاهد سته چې تا خپله دعوت او تبلیغ سلسله دوی ته ورسوله؟
نو نوح علیه السلام ورته فرمایي چې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه امت دی پر دې کار باندې گواهی ادا کوي چې ما خپل پیغام او دعوت او تبلیغ دغه انسانانو ته ورساوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت چې کله شهیدی ادا کی دغه امت پر شهیدی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاهد سي او په خپل منځ کې به هم دغه انسانانو شهیدی قبليږي. اما یو حدیث شریف کې راځي چې کله یو انسان ډېر لعنت وایي، د لعنت لفظ ډېر استعمالوي، دغه انسان به نه شهید وي او نه به شفیع وي، نه به په ګواهانو او شهیدانو کې راځي او نه به د شفاعت د چا په باره کې قبليږي. مثلا د حافظ شفاعت یا سفارش د انسان په باره کې قبليږي، د عالم شفاعت د انسان په باره کې قبليږي، د بل نیک سړي شفاعت قبليږي. که څوک ډېر لعان وي، ډېر لعنت الفاظ استعمالوي، حدیث شریف کې راځي چې دا انسان به نه په ګواهانو کې راځي نه په هغو انسانانو کې راځي چې هغه شفاعت کوي او د الله رب العزت باندې یو څوک معافوي. لہذا علماء کرام فرمایي چې لعنت لفظ استعمالول دا چندانې لفظ نه دی. ډېر کسان داسې وایي په د لعنت لفظ هم استعمالوي، لعنت یې پر تا باندې، تو لعنت پر تا باندې. د دغسې الفاظ څخه موږ په کلي ډول باندې اجتناب او پرهیز وکړو. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول او رسول به هم سي عليكم پر تاسو باندې شهيدا شاهد او گواه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. الله رب العزت چې د بیت المقدس څخه نبی ته امر کوي چې مخ واړوه و کعبه شریفه ته بیت الله ته کعبه الله ته د دې لپاره چې الله رب العزت هغه انسان معلوم کی کوم انسان چې د نبی اتباع نه کوي، د نبی پر لار باندې نه ځي. وما جعلنا القبلة او موږ نه د ګرځولې قبله التي قبله كنت عليها چې ته په خواله پر قبله باندې وي، بیت المقدس ته لمونځ کوي. دا بیت المقدس کعبه یا قبله چې موږ در بدل کړله، بیت الله ته امر درته وکړي چې مخ ګرځوه. دا د دې لپاره الا لنعلم، مگر د دې لپاره چې موږ جلا کو من هغه څوک یتبع الرسول چې د رسول اتباع کوي، ممن د هغه چا څخه ينقلب چې بیرته ګرځي علی عقبیه پر خپل پوندو باندې. څوک د نبی اتباع کوي، چا د نبی سره د لمانځه په وخت کې خپل مخ وګرځاوه، چا د نبی سره د لمانځه په وخت کې خپل مخ کعبه الله ته نه ګرځوي. الله رب العزت دغه دوی ډلې سره جلا کول غواړي. وان كانت لکبیرة او که څه هم ګران کار دی، خامخا ګران کار دی، دا مخ ګرځول د قبلې ته مخ اړول دا ګران کار دی، الا علی الذین، مگر پر هغو کسانو بیا ګران نه دی هدى الله چې الله لار ورته ښودلې ده. دلته علماء کرام فرمایي وای کله چې الله رب العزت یو چاته کار اسانه کی، بندگان چې هر څومره ورته ګران کی بیا ګرانېدلی نسی. خاص به هم زمارونو دا کوي چې الله رب العزت موږ ته د هدایت لار اسانه او سمه کی، الله رب العزت یې راته اسانه کی. کله کله ډېر کسان په دا ځینو شانو کې ډېرې پوښتنې کوي، ناحقه ځان ته ګرانوي. الله رب العزت اساني بندگان په باره کې خوښوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه مقصد لپاره الله راولېږي. وما كان الله ليضيع ایمانکم. صحابه کرامو چې کله دغه حالت ولیدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس پر ځای باندې کعبه الله ته باره مخ ګرځاوه. صحابه کرامو باره پوښتنه ځینې وکړله چې زموږ تر مخه انسانانو چې بیت المقدس ته لمنځونه کړي دي، د هغو د لمنځونو څه قصه شوله، د هغو لمنځونو نو دغسې ولاړله، ثوابونه یې نشته. الله رب العزت د آیاتونه هم نازل کړله. وما كان الله او الله رب العزت ندی لیضیعه چې ضایع کی خراب کی ایمانکم ستاسو لمنځ. مفسرین فرمایي چې د تیرو انسانانو چې بیت المقدس ته لمونځ کړي وو، الله رب العزت د لمانځه پوره ثوابونه ورکړله. بله خبره دلته دا ده چې الله رب العزت د لمانځه تعبیر په نورو الفاظو باندې کړی دی، په ایمان باندې لمونځ ښودلی دی. دا د لمانځه اهمیت معلومیږي. الله رب العزت ستاسو لمونځ نه در ضایع کوي. لمونځ الله رب العزت په ایمان باندې تعبیروي، یعنی لمونځ دومره مهم دی چې الله رب العزت ایمان ورته ویلی دی. ځکه نو هر انسان باید د لمانځه پوره پابندي وکړي. یو بل حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لمانځه مثال د دین لپاره داسې دی لکه د سر مثال د انسان د بدن لپاره. د انسان د بدن څخه سر پرېکه، هغه بدن گزاره نسی کولای. همداسې چې کله د دین څخه لمونځ پرېسي، دغه انسان ایمان او دین کاملیږي نه، پوره کېږي نه. لہذا هغه انسانان دي پر خپل دین باندې فکر وکړي، که زموږ دین پوره کېږي، زموږ ایمان پوره کېږي، باید د لمانځه ډېره پابندي وکړو. لکه د انسان وجود چې په سر باندې پوره دی، انسان ته انسان ویل کېږي، پوره بشر ورته ویل کېږي. همداسې هغه وخت موږ دین ته پوره دین ویلی سو تر څو انسانه لمونځ ورسره وکړي
او که انسان دین کوي خو لمونځ نشته ورسره، دغه د دین ناقص دین دی. ولې تر ټولو مهم جز چې په دین کې وو او د ایمان په لفظ باندې رب العالمین تعبیر کړی وو چې لمونځ وو، هغه د څخه پاتې دی. اوس په زرګونو انسانان پر دې موضوع به انشاءالله بل وخت بحث کوو چې لمونځ څومره اهمیت لري په اسلام کې. ان الله بشک الله رب العزت بالناس پر خلق باندې لرؤوف خامخا مهربان دی، رحیم او بخښونکی ذات دی. الله رب العزت پر موږ باندې رحمت وکي، الله دې بخشش او مغفرت راته وکي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغلی د اسمان و طرف ته به ډیر واره کتل، اکثر وختونه به کتل. الله رب العزت چې د بیت المقدس پر ځای باندې حکم ورته وسو چې مخ واړه کعبه الله ته، دغه آیتونه الله رب العزت نازل کړل. قد نرى بشک مجوینو تقلب فوار وار ګرځول وجهک استا د مخ فی السماء د اسمان و طرف ته، فلنولینک نو خامخا به موږ ته وګرځو قبلة داسې قبلې ته ترضاها چې ته خپله د قبلې څخه راضي او قبلې ته ستا خوښه وي چې لمونځ وکړې. هغه و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ وګرځوئ او کعبې ته یې لمونځ کوئ. په دغسې وختو کې باره د یهودو یو څه تمه پیدا سوله. په داسې وختو کې د یهودو باره مفسرین وایي یو څه تمه پیدا سول چې زه خیر انشاء الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل پلار او نیکه دین ته راوړي. وی خو یهودو بیت المقدس ته لمونځ کوي، هلته مشرکینو ډېر دعوتونه چلوله چې پرېږده دا خبرې چې کله یو څه تغییر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت په طریقه کې رالی، باره تمه پیدا سوله چې خیر د هغې کعبې پر ځای دا کعبې ته لمونځ وکړي، یو څه موږ ته نور هم رانږدې کېږي، دین به یو څه نور هم راسره ومني. ولې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وختي لا یهودو دا خبره کړې وه چې ته زموږ د دین اتباع وکړه ته کامیابه کېږې، یا موږ به هغه څوک پیدا کړو چې زموږ د زړه د ارزو سره سم وي، هغه به ته یې که یو څه رانږدې سولې. دغه وختو کې الله رب العزت دا ټوله آیاتونه نازلوي او نازل هم کړله، د یهودو دا ټولې ارزوګانې ورباطلې سولې. فولي نو وګرځه وجهک ستا مخ شطر المسجد الحرام د مسجد حرام و طرف ته، وحيث ما كنتم او په هر ځای کې چې تاسو یاست، فولوا وګرځوئ وجوهکم ستاسو مخونه شطره د مسجد حرام و طرف ته. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وای کعبة الله د حرم د خلکو لپاره قبله ده، او حرم چې بیا دی مسجد حرم دا د اهل حرم د کسانو لپاره قبله ده، یعنی هر کسان چې په حرم کې اوسېږي، او ټوله حرم چې بیا دی هغه د ټولو نړۍ لپاره کعبه او قبله ده. لہذا د هر طرف څخه چې کله انسانان مخ کعبة الله ته ګرځوي په هغه ځای کې نو د انسانانو لمنځونه صحیح کېږي. پر دې ځای باندې زه څه تفصیل کوم. فولي وجهک نو وګرځوه وجهک ستا مخ شطر المسجد الحرام د مسجد حرام و طرف ته، وحيث ما كنتم او په هر ځای کې چې تاسو یاست، فولو نو وګرځوئ وجوهکم ستاسو مخونه شطره د مسجد حرام و طرف ته. اوس نو فقهای کرام فرمایي چې که څوک په کعبه کې وو هلته دننه وو او حالت استوګنه کوله، کعبې سره نږدې وو، نو کعبې ته مخامخ مخ اړول ضروري دي. که چیرې یو څوک د حرم مسجد حرم یا د حرم د حدودو څخه د باندې وو، د کعبې ته مخامخ کېدل ضروري نه دي، بلکې د مسجد حرم یا د حرم حدود لازمي دي چې هغه د حرم د حدودو و طرف ته که انسان مخ وګرځوي بس یې کېدلی شي. نو فقهای کرام فرمایي وایي که انسان د کعبة الله څخه یا د هغه ځای څخه چې کعبة الله هلته ده په زرهاو کیلومتره لیرې وي اوسېږي، د مثال په ډول باندې موږ او تاسو په کندهار کې اوسېږو، د دې ځای څخه که کعبې ته مخ اړوو لازمي او ضروري نه ده چې خامخا دي زموږ د مخ دواړې سترګې یا زموږ تندی دي د کعبة الله سره برابر وي، نه دي 1 انچ نه دي 1 سانتي ورسته طرف ته زموږ مخ ګرځي، نه دي چپه طرف ته ګرځي، بلکې زموږ لپاره ضروري ده چې موږ او تاسو د حرم د حدودو و طرف ته مازی مخ کو. نو فقهای کرام دا خبره هم کوي. انوار البیان تفسیر کې هم دا خبره لیکل شوې ده، معارف القرآن تفسیر کې هم دا خبره مفتی شفیع صاحب رحمه الله تعالی کړې ده. که یو سړی د حرم و حدودو ته ودرېدی، د عین قبلې څخه د کعبة الله څخه د خونې و کوټې څخه د مخ 45 درجې رسته طرف ته یا چپه طرف ته وګرځېدی، دغه سړي لمونځ صحیح دی. ولې عین قبلې ته خاص هغې کوټې ته خاص هغې کعبې ته لمونځ کول دا ضروري نه دی. که مخامخ سو خو ډېر شه، خو که چیرې د انسان مخ د حرم و حدودو ته سو خامخا هغې کوټې و خونې ته نه و هم د انسان لمونځ صحیح دی.
د دې څخه منظور زما ورونو دا دی د دوه درو خبرو څخه چې زموږ د شار مساجد یا مسجدونه اوس چې کله د انجنیری په حساب باندې جوړیږي نو د محراب په جوړولو کې کله کله څه تغییر او تبدیلی راسي. که چیرې عین قبله ته یا عین هغه کوټې ته انسان محراب برابروي نو دا مسجد زې مثال درته وایم دا کېدلی شي د داسې سیده کولو پر ځای باندې داسې دي سي چپه طرف ته دې څه زور وکړي او یا نور مسجدونه چې په ښار کې ځینو کسانو شهیدان کړي دي او نوې جوړوي کېدلی شي محراب د هغه اصلي ځای څخه څو درجې و بل طرف ته کوږ سي یا واوړي. معرف القرآن مفتی شفیع صاحب لیکلی دي چې هغه پیشینه او سابقه مساجد یا مسجدونه چې هغه جوړ سوي دي خو د کعبة الله عین یا هغه کوټې ته مخامخ نه دي یو څه کاږه سوي دي دا پروا نه کوي. ولې دغه محرابونه چې په مساجدو کې اوس جوړ سوي دي یا پخوا جوړ سوي وو تر اوسه پورې پاته دي دا د حرم و حدودو ته دي. که څه هم انسان هغه سړی سانتي متر راواخي یا هغه درجه راواخي درجې پر معلومیږي دغه محراب خامخا کعبې او کوټې ته نه رسیږي. منظور مې دا و چې کله کله په محلو کې یا په ځینو علاقو کې د محراب د کعبې د تعین یا د کعبې د طرف د ټاکلو لپاره جنجالونه پیښ دي. دغسې جنجال کول پکار نه دي. ولې 45 درجې که چیرې انسان رسته چپه طرف ته واوښتي مشکل نه پیښیږي لمونځ یې سي دي. اوس نو تاسو وایست 45 درجې نو څونه راځي؟ که چیرې تاسو هغه ریاضي ویلې وي هلته یوه زاویه ده حاده منفرجه او بله زاویه ده. که چیرې انسان کښېږدي پر هغه حاده یا منفرجه زاویې څخه 45 درجې را وڅرخېږي شاید هغه ډېر کوږ سي خو په دغه حساب باندې انجینران پوهېږي چې 45 درجې کوږوالی نو څونه دی. یو ورځ د لفتا ته یو چا هغه متراژ باندې چې مترۍ ځمکه هغه راوړی و نو بیا هغه ترتیب راوښوي چې دومره قدر فاصله راځي زیاته فاصله نه راځي کوږوالی نه راځي رسته او چپه طرف. الله رب العزت دا وفرمایل چې چیرې تاسو یاست خپل مخونه هغه طرف ته وګرځوئ. وان الذین او بېشکه کسان اوتوا الکتابه چې ورکول سوی دی کتاب لیعلمون خامخا دوی پوهېږي انه الحق چې دا د بیت المقدس څخه مخ ګرځول و کعبې ته دا کار حق دی من ربهم د دوی د رب له طرفه دی. وما الله او الله رب العزت نه دی بغافل بخبره عما یعملون چې دغه انسانان دا کارونه کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د یهودو نصارا داسې دي چې په خپل مابینځ کې هم قبلې نه سره مني. یهودو ما درته وویله چې بیت المقدس ته لمونځ کوئ او نصارا و مشرق طرف ټاکلی وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې دا وویله چې ته موږ ته معجزې راښکاره کړه او فلانه وکړه یو څه موږ ته رانږدې شه موږ به هم ستا د قبلې اتباع وکړو. الله رب العزت دا ټولې خبرې ورد کړلې چې ته ټولې معجزې دوی ته ورښکاره کړې او هر رقم معجزه ورته راوړې بیا هم ستا قبلې اتباع دوی نه کوي او نه ته د دوی قبلې اتباع کوي او نه دوی په مابینځ کې د خپلو قبلو اتباع کوي. لهذا چې څومره الله امر درته کړی و پر هغه امر باندې وچلېږه او عمل وکړه. ولئن اتیت الذین او که ته چیرې دلته لاندې ترجمه یې کړې ده او قسم دی دا لام هم دغسې یو لفظ دی چې د قسم معنا پکښې پرته ده. ولئن اتیت الذین او که یقیني ته چیرې راوړې هو کسان ته اوتوا الکتابه چې کتاب ورکول سوی دی بکل آیة هر قسم معجزه هر قسم دلیل هر قسم برهان ما تبعو نو د انسانان به اتباع ونه کړي قبلتک ستا د قبلې وما انت بتابع او نه ته تابع کېدونکی یې قبلتهم د دوی د قبلې. ته د دوی د قبلې و طرف ته لمونځ نه کوي او نه دوی ستا د قبلې و طرف ته لمونځ کوي. یو د بله دا کار نه سره کوي یو د بله دا خبره نه سره منئ. وما بعضهم او ځینې نه دي د دوی بتابع تابع کېدونکي قبلته بعض د ځینې انسانانو د قبلې اتباع په دوی کې هم داسې انسانان شته چې نه کوي. یهودو د نصاراو نصاراو بیا د یهودو د قبلې اتباع نه کوله. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. دلته لام بیا هغه لفظ دی چې د قسم معنا پکښې پرته ده. ولئن اتبعت او که ته چیرې اتباع وکړې په پسې اهواءهم د دغو کفارو په ارزوګانو پسې من بعد ما جاءک وروسته تر هغه څه چې تا ته راغله من العلم چې عبارت د علم څخه دی. که بیا هم تپوسی وي علم درته راغلی وو الله رب العزت درښولی وو الله په هر څه باندې پوه کړي وي د علم باوجود تا د کفارو په اهواو په خواهشاتو پسې اتباع وکړل د هغوی خبرې دې ومنلې انک نو بېشکه ته اذن په دې وخت کې لمن الظالمین د ظالمانو څخه بسې. مفسرین فرمایي چې دا خبره علی الفرض والتقدیر ده یعنی مطلب دا دی
ته فرض که چیرې نبی تا هم دا کار وکړي چې د علم باوجود د کفارو په خبرو پسې سپینو د ظالمانو څخه بسې. حال دا چې زموږ خو د نبیانو په باره کې دا عقیده ده چې دوی هیڅکله د کفارو خبره نه منل. نو علماء کرام فرمایي چې دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته هم ده. که چیرې مؤمنان د کفارو خبره ومني، مؤمنان مسلمانان د کفارو په خواهشاتو، ارزوګانو، اهواو پسې سي، مؤمنانو خپل اسلامي او دینی طریقه پرېښودله، مؤمنانو د کفر پر طریقو باندې خپل ژوند مختار او خوښ کړي، مؤمنانو د کفر طریقه اختیار کړله په کور، بازار او په نورو ځایو کې، د سفر په ځایو کې، د حضر په ځایو کې، په شپه او ورځ کې مؤمنانو خپل طریقه پرېښودل، د کفارو طریقه اختیار کړله. نو الله رب العزت هر بنده ته دا خطاب کوي: انک اذا لمن الظالمین. په دې وخت کې ستا هغه ښه سړیتوب په ظلم باندې واوښتی، په دې وخت کې ستا هغه بهترینوالی په بدوالی باندې واوښتی، په دې وخت کې چې ته یقیني مؤمن او مسلمان وې، ستا په اسلام او په ایمان کې ظلم در ګډ سو. انک اذا لمن الظالمین. کوشش به زما ورونو دا ډیر کوي، بې حد به یې کوي. معمولی شی، معمولی کار به هم د کفارو پر طریقه باندې نه کوي. معمولی زموږ څخه یو چا سوال کړی دی، دا یو مثال درته وایم. مثال باید داسې درته وایم چې په عین حال کې یو مسله او حکم هم در وښیم. یو چا سوال کړی دی چې د نارینه لپاره غوږ سری کول څنګه دي؟ په یو غوږ نه د والی کله کله وځړي، دا د نارینه لپاره جایز کار دی او که جایز نه دی؟ اوس دغه طریقه په مغربي ممالک کې چندانې نه وي، دغه اسلامي مملکتونه نه دي دا څو د اسیا کې چې په دې کې به چندانې نه وي. که څه هم ستا ما لیدلي دي په پاکستان کې، کراچي کې داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، دا یې غوږ به یې سری کړي او والی به په ځړولی وو، خو دا کار بیا په خارج کې ډېر دی. دغه مملکتونه چې دلته دي، د پاکستان و، هندوستان و، ایران و او افغانستان و، داسې نور چې اسلامي مملکتونه ورته ویل کېږي، دغه کې چندانې دا کار نشته. په مغربي مملکتونو کې چې د کفارو دی حالت دا کار ډېر دی چې یو غوږ یا دوه غوږ سره کوي او بیا د والی ورچوي. بیا خصوصا هغه ځوانان چې په عشق مجازي باندې اخته وي، هغه دا کار کوي. نو فقهای کرامو لیکل دي او حدیث شریف کې هم دا راځي چې الله رب العزت پر هغه چا باندې لعنت وایي کوم انسانان چې ځانونه د ښځو سره برابروي، پر ښځو باندې هم الله رب العزت لعنت وایي کوم ښځې چې د نارینه‌و سره ځانونه برابروي. او بیا وروسته په نورو احادیثو کې هم راځي، علماء کرام لیکي کوم کسان چې خپل لباس، خپل سیرت او صورت د کفارو د طریقې سره برابروي، الله رب العزت پر هغو باندې هم لعنت وایي. منظور مې د دې څخه زما ورونو دا و چې د کفارو یوه طریقه هم باید مسلمان غوره او خوښه نه کړي. دا چې یو سړی راځي، نارینه راځي او غوږ سره یې کوي، بیا په هغه باندې چله ده او یا علی ځړوي، دا هغه طریقه وه چې زی الکفار، د کفارو طریقه وه، د هغو لار وه، مسلمان ته پکار نه ده. حتی فقهای کرام لا دا لیکي وایي د انجونو لپاره د غوږ سري کول پروا نه کوي، که انجونې غوږونه سري کړي او بیا والي په راوځړي مشکل نشته. اما یو کوچنی چې هلک وي د هغو لپاره هم د غوږ سره کېدل ناروا دي. او دا چې په ودو کې بیا کوچني هلک ته انګشترۍ د سرو زرو ورکول کېږي یا چې پیدا سي په مخپېټه کې ورکول کېږي، دا خو بیخي حرام کار دی. د مخپېټه کې د سرو زرو انګشترۍ ورکول یا دغه اول زوی دی غوږ ورسره کړی دی او بیا یو رقم کړه یا چله په ځړولې ده، دا هغه کارونه دي چې په اسلام کې منع دي. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الله رب العزت فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کفار داسې پیژني لکه خپل زامن. حتی داسې پیژندي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپل زامنو په باره کې لا څه شک ورته پیدا کېدی، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې شک نه ورته پیدا کېدی. الذين الكسان اتيناهم الكتاب چې موږ ورکړی دی ودوی ته کتاب یعرفونه، دغه انسانان چې کتاب مور کړی دی یهود و نصارا دي، دا نبی پیژني کما یعرفونه، لکه دوی چې پیژني ابناءهم خپل زامن. خپل زامن څنګه پیژني؟ هر څه خبرې د نبی مبارک هم داسې دوی معلومات درلودي. حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه کوي د عبدالله بن سلام څخه، وایي ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیژني محمد صلی الله علیه وسلم؟ دی ورته وایي امین د اسمانو څخه راغلی هغه چاته چې امین په مځکه کې و. جبرئیل علیه السلام وایي راغلی وحی راوړلی هغه چاته چې په مځکه کې امین و نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او بیا ورته ویل چې داسې پوره پیژنې؟ ده ورته ویل پوره پیژنمه، ځکه چې د زامنو په باره کې لا کېدلی سي ما ته معلومات نسته که دغه زوی مور خیانت کړی و، زنا یې کړې وه او د زنا څخه پیدا سوی و، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر خپلو زامنو لا ښه پیژنم. نو عمر رضی الله عنه عبدالله بن سلام پر تندي او پر سر باندې مچ کوي.
په دې خبره باندې ډېر ښه خوند یې ورکوي. کفار همدغسې و نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ناحقه کینه او کوي او ناحقه او بې ځایه بغض ورسره شروع کړي وو. لهذا الله رب العزت وفرمیل چې دغه انسانان نبي پوره پیژني. و انه بشک فریقا یوه ډله منهم د دوی څخه لیکتمون الحق خامخا حق پټوي وهم یعلمون او دوی پوهیږي. دغه عادت یې الله رب العزت په موږ کې ختم کړي. هر څومره چې حق خبره و باید هغه انسانانو ته وسي. خو د حق خبرې د کولو سره څه حکمت او تدبیر نغښتی دی. په حکمت او تدبیر باندې خبره کول دا عین د حق بیانول دي، د حق پټول نه دي. الحق من ربک، حق ثابت دی من ربک ستا د رب له طرفه. فلا تکونن نو ته مه کېږه من الممترین دو کسانو څخه چې شک کوونکي دي. مسلمانان ته دا خبره ده چې د خپل دین په باره کې، د خپل ایمان په باره کې او د خپلې دغه پخوانۍ سابقه لارې په باره کې چې موږ او تاسو ته خپلو اسلافو را رسولې ده، په دې باره کې موږ او تاسو په شک کې مبتلا نه سو. ځینې کسان چې په دې شک کې مبتلا سوي دي، الله رب العزت دا خطاب ورته کوي فلا تکونن من الممترین، د شک کوونکو انسانانو څخه مه کېږه. الله رب العزت نبی راولېږي، نبی صحابه کرام تربیه کړل، صحابه کرام بیا نور انسانان تربیه کړله. دغه دین موږ ته بیخي ښایسته او تک سپین او بې داغه را رسېدلی دی. اوس موږ او تاسو د خپل دین په باره کې د قرآن و حدیث او د هغه قرآن و حدیث څخه د راوتلو مسایلو په باره کې د مذهب په نامه دي، په دې کې شک پیدا نه کو او په دې کې په شک کې اخته هم نه سو. کوم انسانان چې دغه یو ترتیب جوړوي چې انسانانو ته شک پیدا کړي، د هغو سره ناسته ولاړه په قطعي صورت ناروا ده، په قطعي صورت. او ستاسو لپاره خو بیا بیخي کم کسان چې علمیت نه لري او په دوو خبرو کې راګیرېږي، د هغو کسان لپاره خبرې ورسره کول، ناسته ولاړ ورسره کول په قطعي صورت بې ناروا کار دی. په دې څخه باید انسان ځان راوژغوري او د شک یو فضا او ماحول هم په ژوند کې څوک جوړ نه کړي. ولې دا بهترینه لار او ولې دا بهترین ژوند انسان ناحقه په داسې ځایو کې مصرف کړي یا په داسې کارو کې مصرف کړي چې انسان د خپل ژوند څخه بیا خوند اخیستلی نه شي. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق رانصیب.